کابلیانو لپاره ډیر بد خبر. کابل کې نوی امر څه ترسره کیږي او څه به کیږي؟ هند ولې 14 کسیزه ډله افغانستان ته رالیږي؟ ویډیو ګورئ چې په هر څه خبر شئ. د کورنیو چارو وزارت وایي له نن سهار راهیسې په کابل ښار کې د ګرځبندیز شرایط سخت کړي دي او چاته به اجازه ورنه کړي چې له اړتیا پرته له کورونو راووځي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیاله مروه امینی تان ته وایي دا پرېکړه تېره ورځ د امنیتي معین عبدالصبور قانع لخوا شوې او له مخې کابل ته ټولې لارې او د موټرونو د تګ راتګ دروازې تړل شوي دي. نوموړي وایي د ښار له منځه یې امنیتي ځواکونه کوڅو ته استولي دي تر څو له کورونو د خلکو د راوتلو مخه ونیول شي. همداراز په ښار کې به هم له هغو کسانو سره سخت برخورد وشي چې د پولیسو او روغتیا وزارت لارښوونې له پامه غورځوي او په غیر ضروري چارو پسې له کورونو راوځي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ګرځبندیز کابو یوه میاشت پوره شوه او دغه موده د حمل له 21 څخه د ثور تر 20 نیټې پورې بیا غځول شوې ده. دا مهال په ټول هیواد کې د کورونا 1,106 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. کابل پکې د 414 ناروغانو په لرلو له هرات څخه مخکې شوی دی. د کابل خلک وایي د کورونا له کبله له کورونو نه راوځي خو مرستې په عدالت نه رسیږي او بېوزله کورنۍ اړ دي چې د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره بازار ته ووځي. اکانومیکس ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې هند به ډیر ژر افغانستان ته له کورونا سره د مبارزې لپاره یو صحي ټیم واستوي. راپور وایي هند د خپلو پوځي ډاکټرانو یو 14 کسیز ټیم د 2 اړخیزو همکاریو د اصولو په اساس کویت ته هم د اپریل په لومړیو کې استولې ده تر څو له دغه هیواد سره د کورونا ناروغۍ په کنټرول کې مرسته وکړي. د اکانومیک ټایمز د راپور له مخې هند به سریلانکا، بنګلادیش، بوتا او افغانستان ته هم د بشر دوستانه مرستې په خاطر خپل ټیمونه واستوي تر څو افغان حکومت په دې تړاو څه نه دي ویلي. خو هند څو ورځې مخکې افغانستان ته له کورونا سره د مبارزې لپاره د طبي توکو یوه محموله راوستوله چې 9 میلیون د کورونا لپاره توصیه شوي د ملاریا ټابلیټ او 100,000 د تبې ټابلیټ پکې وو. درنو لیدونکو مننه چې ویډیو تر پایه ولیدله. که د هند د اقدام په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره یې شریک کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو په لوی الله مو سپارم. الله مو مل شه.